د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پرون ماښام په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو مشرانو او استازو سره پارک کې وکتل. په دغه کتنه کې په پیل کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د خبرو پر مهال وویل د خوښۍ ځای دی چې نن د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د افغانستان د ولسمشر او په پاکستان کې څه د پاسه 2 میلیونه افغان کډوالو د استازو ترمنځ ګران هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د هوډ ناسته ترتیب شوې. په پاکستان کې اکثرو میشتو افغانو کډوالو په داسې حال کې چې د پاکستان د ولس د تیرو څو لسیزو میلمه پالنې له کبله منندوی دي هوډ او ژمنه کړې چې نور د افغان د خپل ګران هیواد غیږې ته راوګرځي. ښاغلي زاخیلوال وویل له پاکستان څخه د هیوادوالو د راستنېدنې بهیر چټک سوی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان څخه د کډوالو د بیرته راتګ لړۍ چټکه شوې او هره ورځ د 3000 څخه تر 15000 پورې کډوال د وطن غیږې ته راګرځي. مثبتې اغیزې له ورایه څرګندې دي. سوداګري ورسره زیاته شوې، نوې کاروبارونو شکل اخیستی، د مځکو خرید و فروش او نوې آبادۍ په ډیرېدو دي. ورپسې انجینر الهام عمر هوتکی د کډوالو راستنېدل د هیواد د آبادۍ لپاره لوی فرصت وباله. هغه زیاته کړه د راستنېدونکو کډوالو ته د آرام او هوسا ژوند په موخه د کورونو جوړولو ګټور موډل ترتیب شوی دی. ښاغلي هوتکی ویل په پاکستان کې افغان سفارت د راستنېدونکو لپاره د همغږۍ مرکز جوړ کړي ترڅو د هغوی د راستنېدنې چارې او خدمات په ښه توګه ترتیب او تنظیم سي. هغه زیاته کړه حکومت د جمهور رئیس په لارښوونه راستنېدونکو کډوالو ته د کورونو ځمکې د څښاک اوبو زده کړې روغتیا او نورو اسانتیاو برابرولو پوره تیاری لري. په پېښور کې د میشت افغان کډوالو په استازیتوب ښاغلي بریالي میاخیل وویل افغان کډوال سرپناه نه لري. د کډوالو چارو وزارت پالیسي پیچلې ده. ځینې افغان کډوال چې په وړو جرمونو په پاکستان کې بندیان دي هغوی دې آزاد سي. د ملګرو ملتونو کډوالو نړیواله ادارې دې خپل مرستې زیاتې کړي او راستنېدونکي دې په عزت سره میش شي ترڅو د نورو د هڅونې او راستنېدنې لامل سي. د افغان کډوالو د ترانسپورت اتحادیې استازي محمد نور احمدزي وویل د افغانانو زرګونه موټر د پاکستانیانو په نوم دي. د هغوی اسناد د افغانانو په نوم سي. ترافیک او د ترازو مسؤلین د قانوني وزن راوړونکي موټروانان ځوروي. د تاجر سزا موټر او موټروان ته ورکوي. نو د دې مخنیوی دې وسي. د ملي تاجرانو استازي حاجي رسول خان د وینا پر مهال وویل د هیواد د آبادۍ په خاطر خپله پانګه له پاکستان څخه را انتقالوو خو زموږ یوه اندازه پانګه د پاکستانیانو په نوم ده. په ځینو مواردو کې افغان او پاکستاني تاجرانو شراکت کړی او بانکي حساب د هغوی په نوم دی. زموږ مارکیټونه او وړې کارخانې په نیمایي بیه له موږ څخه غواړي او پیشکي روپۍ مو چې ورکړي هغه موږ ته بیرته نه راکوي. نو حکومت دې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي او د پاکستان په هر ایالت کې دې یو وکیل موږ ته ونیسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ښوونځیو د مدیرانو استازي نور حبیب ویل ښوونکو ته د ځانګړي ښارګوټي ورکړل سي او هلته ثبت سوي ښوونځي دې بیا نه ثبتېږي او دغو زده کوونکو ته د بورسونو سهم ورکړل سي. د غالیو پلورونکو اتحادیې په استازیتوب عبداللطیف خبرې وکړې. هغه ویل غالۍ اوبدونکي د حکومت ښه همکاران دي ځکه خلکو ته کار ورکوي نو له دوی سره دې د ځمکو او نورو اسانتیاو په برخه کې مرسته وسي. په کوټه کې د میشت افغان کډوالو استازي عبدالرحمن په اسلام آباد کې له افغان سفیر او نورو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې پاکستان کې میشت افغان کډوال هیواد ته د ستنېدنې لپاره وهڅول. هغه وړاندیز وکړ ځینې کډوال چې کارتونه نه لري نو له هغوی سره دې مرسته وسي او غصب سوي ځمکې او جایدادونه دې بیرته ورته ورکړل سي او کډوال دې په تدریجي توګه هیواد ته راستانه سي. د ډاکټرانو په استازیتوب ابراهیم زازي ویل روغتیایي سیستم دې اصلاح سي، د طب نصاب دې نوی سي او د طب تدریسي ژبه دې انګلیسي سي. نویو فارغ شوو او د سټاج دورې محصلینو ته د معاش او امتیازات ورکړل سي ترڅو په خپل مسلک کې پاتې سي. په لوی ښارونو کې د 1500 بستریز روغتونونه جوړ سي او د شته روغتونونو تجهیز ته د پاملرنه وسي. ځوانان د تخصص لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول سي. محصلینو سره د تبعیضي چلند مخنیوی دې وسي. پاکستان کې میشتو محصلینو ته د تحصیلي پاسپورتونه ورکړل سي او راستنېدونکي کادرونه دې په بېلابېلو ادارو او بېلابېلو بنسټونو کې جذب سي.
ښاغلي شیر محمد د کوچیانو په استازیتوب ویل موږ غواړو هیواد ته راستانه سو خو موږ د استوګنې ځمکه نه لرو ځکه کوچیان سخت بېوزلي دي او خپلې مالدارۍ له لاسه ورکړي دي. د افغان محصلینو په استازیتوب ډاکټر نجیب ننګیالي ویل بورسونه دې د اړونده هیوادونو د سفارتونو له سیاسي نفوذ پرته د دولت په همغږۍ مستحقو کسانو ته ورکړل سي. هغوی چې پاکستان کې زده کړې کړي او د پاکستان تعلیمي سیستم سره بلد دي هغوی ته دې د پاکستان هیواد په تحصیلي بورسونو کې لومړیتوب ورکړل سي. اسلام آباد او پیښور کې د لوړو زده کړو اتشې جوړې سي. محصلینو سره د خپلو تحصیلاتو د ښه ترسره کولو په موخه مالي مرسته وسي. د محصلینو اسنادو ته د همغه حیثیت او اعتماد ورکړل سي او خپلواک طبي بورډ جوړ سي. د یادو مشرانو او استازو د معلوماتو او وړاندیزونو له اورېدلو وروسته جمهور رئیس غني له هغوی څخه مننه وکړه چې د کډوالو ستونزې په وضاحت ورسره شریکې کړې. زه له تاسو نه مننه کوم چې تاسو تشریف راوړئ چې ګډې هیلې او ارزوګانې او تګلارې را سره شریکوئ او هر څه چې تون راته وایې په سر و سترګو. تاسې د بیرته راتګ ترتیبات یوه خاصه اداره به په غاړه واخلي. ما 12 میلیونه ډالره بودجه کې درته ساتلي وو او دا تسلیمیږي چې ځمکه او اوبه درته برابره سي. د هیواد جمهور رئیس ویل هر راستنېدونکی کډوال به د شرعي جایداد خاوند سي. زه غواړم چې هر مهاجر چې برته راځي شرعي جایداد به لري. ترتیب هم داسې نیولی چې 4 کوره به یو ځای سره جوړیږي ځکه دا مصارف لګیي او نقشه دا ده چې له یو ځای نه شروع کوئ بیا پس ته پاس هم تللی سئ څنګ خوا ته هم تللی سئ. دا نقشې تر ده جوړې کړي دي چې 1.5 بسوه تر 2.5 بسوه پورې هر یو ته ورسیږي چې په اساني توګه ځای په ځای سي. جمهور رئیس د لویو لارو ترازوګانو کې د شته فساد د مخنیوي په موخه کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین ته دستور ورکړ. معین صاحب ارشد یو خاص هیات ولیږه که بیا په ترازوګانو کې دوی زورهیي دا هر څوک چې ترازو کې دي مخامخ یې ونیسه لاسونه یې شا کې وتړه بندیخانې کې تسلیم کړه. جمهور رئیس غني وویل حاضر دی چې د ملي بودیجې نه لګول سوي پیسې د اساسي پروګرامونو له لارې د افغان کډوالو د ژوند د ښه والي برخې ته ځانګړي کړي. محمد اشرف غني له پاکستان څخه هیواد ته د افغان پانګوالو د پانګې د را انتقالولو په اړه وویل 4 رقم تاسې پانګه لرئ دا ټول له حقوقي مشکلاتو نه ډک ده. نو زاخیلوال صاحب دا رښتیا دا نه کېږي چې یو وکیل ونیسئ. هر ځای کې هر عمده ولایت کې یو وکیلو دعوا پکار ده چې یو ټیم چې دوی سره کار وکړي چې موږ پوه سو چې په قانوني ډول دا څنګه کوو. ښې مرغه نه د پاکستان د مالیې وزیر د زاخیلوال صاحب نږدې ملګری ده او جناب حکیمي صاحب هم دواړه ورسره کار وکړي. نو دې برخې کې زاخیلوال صاحب که عملي د افغانستان او د پاکستان یو ګډ کمیسیون د جوړ سي چې د افغانانو پانګه برته خوندي سي او په اساسي توګه افغانستان ته د لیږدولو زمینه برابره سي. جمهور رئیس غني په پاکستان کې د ناثبت شویو کډوالو د ثبت په اړه چې د مهاجرت کارتونه نه لري وویل طریقه که جناب بلخی صاحب شروع کرده بودین که راجستر شد این طریقه باید شدت پیدا کنه. خواهش می‌کنم که شما و یونیسیار و زاخیلوال صاحب یک جلسه منسجم داشته باشین که مشکل ای که کسایی که کارت سوم نگرفتن یا کسایی که بدون کارت هستن به صورت اساسی مورد توجه قرار بگیرن. ځکه دا اساسی خبره ده موږ باید پوه سو چې له کوم جنه راځئ څه وخت راځئ. نو مرسته وکړئ. بلخي صاحب ته د خدای خیر ورکړي 1.5 کال مخکې دا پروسه شروع کړله ستونزې ځینې وې نو زاخیلوال صاحب اوس ضروره ده او یونیسیار د منځ کې داخل سي چې دا کارتونه برابر سي. د هیواد جمهور رئیس د لوړو زده کړو وزارت ته د محصلینو د اسنادو د تثبیت په موخه د یوې کمیټې د جوړولو لارښوونه وکړه. جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی عاجل اقدامات پکار دي چې دا رقم یوه کمیټه د تثبیت د اسنادو جوړه سي چې پاکستان و هندوستان او ایران سره آشنا دي. 3 هفتو پورې موازی
برابر کوي چې کومه شهادتنامه د کومې شهادتنامې ده چې ټول یو جدول موجودي او د پوهنتون او تحصیلات عالی په دروازو کې ځوړند دي او په سفارت کې ځوړند دي. جمهور رئیس همدارنگه پوهنی وزارت ته هدایت وکړ چې جناب وزیر صاحب معرف متوجه شماست که یکی از پیشنهادهای واضح از اینایی است که مکاتبی که در اوج از شما تثبیت شدن دفعه دوم راجستر نشد. جمهور رئیس غنی له ټولو میندو پلرونو کورنیو او علماو څخه مننه وکړه چې د کډوالۍ په چاپیریال کې د بشري پانګې په برخه کې ډیر لوی ګام اخیستی او په خپلو اولادونو یې تعلیم کړی دی. زه اول له ټولو کورنیو نه له ټولو میندو نه له ټولو پلرونو نه ټولو موږ علمای کرام دې نه مننه کوم چې د افغانستان د بشري پانګې په موجودیت کې تاسو ډېر لوی ګام اخیستی. موږ کرکټ ټیم ته ګورئ 15 کاله مخکې دوی په کمپونو کې پښې لوڅې ګرځېدل. تاسو له برکته نن د نړۍ قهرمانان دي. داسې برخه د ژوند د افغانستان نسته چې تاسو ورته پکې برخه نه یې اخیستې. نو له دې نه زه واقعا د زړه له کومې نه مننه کوم چې زده کړو ته توجه ده او زده کړې په باره کې به انشاءالله تعالی اساسي اقدامات وکړو. جمهور رئیس ویل د نورو هیوادوالو په څیر کوچیان هم په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او ناامنۍ له امله سخت زیانمن سوي دي. هغومره زجر چې کوچیانو ویستلی، هغومره جایداد چې کوچیانو لاسه ورکړی حد و اندازه نه لري. یعنې 2 کاله مخکې د ځوان سروې ته وګورئ، له ټولو نه کوچیان خوږ سوي دي او دا ضروره ده. یوه بله جلسه ما نیولې ده، هلته به ټول د کوچیانو مشران راځي، موږ او تاسې به د اساسي قانون د تطبیق لپاره چې څنګه کوچیان میشته سي، څنګه ورشوګانې خوندي سي، څنګه مالداري په ځای سي، به انشاءالله تعالی په یو واضح طرحه باندې رسیږو